سلامونه ملګرو، زه یم ډاکټر مظهر احمد پښتو څانګه ملکان پوهنتون. د یو نوي موضوع سره تاسو سره مخاطب یم. ادب څه دی؟ د ادب متعلق مختلفو پوهانو په مختلفو وختونو کې مختلف تعریفونه کړي دي. یو بنیادی موضوع ده خو اهمه موضوع ده. د ادب طالب علمان اکثر دا سوال کوي چې سر د ادب ښه تعریف څه کیدی شي. مونږ ورته اکثر دا ووایو چې ادب څه ټوس څیز نه دی، څه داسې د ساینس فارموله نه ده چې مونږ یې تاسو ته وښیو چې دا ادب دی. خو عموما دا یو داسې احساس دی، دا یو داسې سوچ دی چې لیکوال، فنکار، ادیب، شاعر دی د خپل چاپېرچل، د خپلې معاشرې د ژوند ټول عکسونه د خپل تجرباتو په رڼا کې راغونډوي او هغه بیا د تخیل په زور باندې هغې سره خوند رنګ شاملوي او بیا د یو خوند څیز د فنکارۍ په طور باندې چې هغې کې خپل فن شامل کړي، هغه لوستونکو ته وړاندې کوي، نو دغه به ادب وي. خو بیا هم مختلفو پوهانو په مختلفو وختونو کې د دې چې کوم تعریفونه کړي دي، نو انګریزۍ کې ډېر تعریفونه شوي دي، خو ماته د سینټ اګسټن یو تعریف دې وخت کې یادیږي. هغه وایي چې که زما نه څوک تپوس کوي چې ادب څه دی، نو بیا پرې نه پوهېږم، خو که څوک رانه تپوس نه کوي نو بیا پرې پوهېږم. مطلب دا دی چې دا یو داسې احساس دی چې په اندرون کې بنده ته پته لګي، خو په لفظونو کې د هغې اظهار نشي کولی. خو بیا هم دلته کې زه تاسو سره دوه تعریفونه شریکوم. د ادب په هکله سهار یوسفزی صاحب وایي چې ادب د ادیب د خپل ځان یا د جهان په هکله هغه اظهار دی چې پکې هغه خپل محسوسات او جذبات داسې پیش کړي چې تخیل ورسره ګډ کړي او دغه شان په ساده ژبه نقشه نه پیش کوي څنګه چې هغه په اصل کې وي، بلکې خپل د تخیل په زور باندې ورسره داسې رنګ ګډ کړي چې د لوستونکي دپاره د خوند رنګ څیز جوړ شي. د دې نه پس دویم تعریف چې زه کوم تاسو سره شریکوم، نو هغه د سید رسول رسا صاحب دی. هغه د ادب ډېر ښکلی تعریف کوي چې هغه وایي چې د ادب یا لټریچر یو جامع تعریف یا تشریح که زه د موجوده خیال مطابق وکړم یا د موجوده خیال مطابق وکړی شي، نو هغه به دا وي چې د انساني زړه د جذباتو او احساساتو په ادبي الفاظو کې داسې اظهار وشي چې هغې کې خوند رنګ هم وي، خو کله چې ادیب د هغې اظهار کوي نو چې څرنګه له د هغه احساسات لړزېدلي وي، څرنګه له د هغه جذبات لړزېدلي وي، هم په دغه رنګ د لوستونکي د لوستو په وخت هم هغسې جذبات ولړزوي، هم هغسې خوند رنګ ترې واخلي، نو دغه به ادب وي. ملګرو، دا و د ادب مختصر غوندې تعریف. انشاءالله بلې ویډیو سره به بیا ستاسو د وړاندې راځم. الله پامان.